یو ځل بیا یې کونړ کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر راټولې کړي دي. پر کونړ د پوځي رژیم بریدونو کې نږدې 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 4 شهیدان او 15 نور ټپیان شوي چې اکثریت یې ملکي وګړي دي. دغه توغندیز بریدونه د کونړ مرکز اسداباد او یو شمېر ولسوالیو کې نن له غرمې وروسته شوي دي. کونړ ولایت امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په وینا چې تر ډیره د ملکي خلکو کورونه په نښه شوي دي او هیڅ نظامي کس ته په یادو بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په خبره چې پاکستان په یادو بریدونو کې له ټولو بشري حقونو په سرغړونې سره ان کوچني ماشومان هم په نښه کړي او له ټولو نړیوالو قوانینو په سرغړونې یې تورنوي. نن په کونړ ولایت کې 2:15 دقیقې باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا د بمچیل مرمۍ رالې چې په ملکي کورونو باندې ولګېدلې او د موږ مظلوم افغانان یې زخمیان او شهیدان کړل. په دې پیښه کې تقریبا 45 نفره ملکي وګړي زنانه او ماشومان زخمیان لرو او 4 نفره شهیدان لرو تر اوسه پورې او په دې کې هیڅ یو نظامي کس زخمی او شهید نه لرو. دا ټول ملکي وګړي دي، افغانان دي، د وطن خلک دي او هیڅ نوع نظامي کسان نه دي. نو دا خو ټول دنیا ته معلومه ده چې دغه د دوی ړندې مرمۍ او دغه د دوی ظلم او وحشت خو ټول دنیا ته ثابت ده او د تیر په څیر باندې نن یو بیا دغسې ظالمانه وحشیانه عمل تکرار کوي. په ورته وخت کې بیا د کونړ ولایت د مرکزي روغتون رئیس قاري مظفر مخلص په خپلو خبرو کې وایي یاد روغتون ته له مرکز اسداباد او ډیورنډ کرښې ته له ورڅیرمه ولسوالیو 3 تنه شهیدان او 45 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 2 تنه یې د ښې درملنې په موخه د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي او د پاتې نورو درملنه د کونړ په مرکزي روغتون کې روانه ده. په څیر نن ورځ یو ځل بیا د پاکستان ظالم وحشي رژیم د کونړ مرکز اسداباد او خاصه سیمه باندې د ولسي وګړو په استوګنځایونو او کورونو باندې بې دریغه مرمۍ وراوړي چې تر دې دمه اسداباد ولایتي روغتون ته 15 نفره زخمیان راغلي او 3 نفره شهیدان لرو چې په دې کې 2 نفره د اولیي خدمت نه وروسته ننګرهار حوزوي روغتون ته ریفر شوي او نور دلته د تداوۍ لاندې دي. د اسداباد اوسیدونکي وایي پوځي رژیم د ځایي خلکو کورونه په داسې حال کې په ړندو مرمۍ ویشتلي دي چې ښځې او ماشومان هم خوندي نه دي پاتې. ټولې نړیوالې ټولنې د پاکستاني پوځي رژیم د دغه وحشي بریدونو زر تر زره د درېدلو غوښتنه کوي. دا خو هر چا ته معلومات دی چې یو مسلمان بې ځایه ځورول دا په شریعت کې هم نشته دی، په انسانیت کې هم نشته دی او دغې خلکو نن بیا یو ځل په کونړ ولایت کې بې رحمانه بریدونه وکړل چې په دغې کې پولیسونه او دغه غریبانان بې کوره شولو، زیات کسان پکې ټپیان شولو. ظلم دی، دا ناروا ده، دا د اسلامیت او د انسانیت نه بیرون خبره ده. نو دا موږ غواړو چې بې ځایه ولې یو مسلمان شهید شي، ولې یو مسلمان ټپي شي، ولې یو خور وجړېږي، ولې یو مور وجړېږي. پاکستان یو ځل بیا په داسې حال کې په کونړ راکټي بریدونه کوي چې همدا څو ورځې وړاندې د چین په منځګړیتوب له اسلامي امارت سره خبرې بې پایلې پاتې شوې او د دوی هغه شومې غوښتنې پکې ونه منل شوې چې له افغان حکومت یې کولې.